د چا خاپونه لټوم رانه خاپونه ورک دي، د چا خاپونه لټوم رانه خاپونه ورک دي، چې زنګېدلی ځم لمانه قدمونه ورک دي. د چا خاپونه لټوم رانه خاپونه ورک دي، چې زنګېدلی ځم لمانه قدمونه ورک دي. د ښار زمانه بس زما د سر سایه وړې ده، د ښار زمانه بس زما د سر سایه وړې ده. د ښار کې اوس هم لا زما د پلار لاسونه ورک دي. ته دا ساجد لیونی ګوره سر خود خطا دی، ته دا ساجد لیونی ګوره سر خود خطا دی. په سمندر کې تر سپوږمۍ ستوري خالونه ورک دي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به. قدرمندو کتونکو نن مو خپرونه د هنګو سیمې ته راوړې ده او په هنګو کې را سره ډېر ښه شاعر ډېر ښه لیکوال دی چې ډېر ښه شعر لیکي او د ډېر وخت نه شعر لیکي. زما ورته پام و چې د دوی نه به زه دغه خپرونه ریکارډ کومه، نو هغه ارمان او هغه خواهش مې نن پوره شول او دا دی نن را سره په خپرونه کې ناست دی. ښاغلی ساجد احمدزی صاحب را سره نن په خپرونه کې ناست دی کې د هغوی سره به خبرې اترې او څه خوندور شعرونه به ترې ناورو. نو راځئ چې د ټول ناول ورته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ساجد احمدزی صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېره مننه نادان صاحب چې دلته راغلی او موږ ته دومره وخت راکړه. الله مو ژوندي لره، آباد اوسئ، ښاد اوسئ، کور مو ودان. ستاسو نه هم مننه، ستاسو حق جوړېده چې تاسو دغه خپرونه کې د ځان سره میلمه کړم. ساجد احمدزی صاحب داسې به ډېر مینوال به م پېژني ځکه چې د ادب دپاره هلې ځلې کوئ او د پښتو شعر لیکي او د پښتو شعر سره مینه لرئ. خو بیا هم زموږ د آینې بعضې کتونکي چې په اول ځل به په دغه شیشه باندې ګوري که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه وي. مننه نادان صاحب، ولې نه په سترګو زه د برې پښتونخوا د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ سره تړاو لرم. اوس مهال دلته په انګو کې مو کور ده او دلته شپې ورځې تېروو. ډېره ښه د ساجد احمدزی صاحب د ادبي به م نه څه پوښتنې کومه، خو زه وایم چې په پیل کې را سره څه خوندور شعرونه شریک کړي. مننه، ولې نه په سترګو. تا پسې هغه ماښام څومره نڅېدلې سترګې، تا پسې هغه ماښام څومره نڅېدلې سترګې، زه سترګې سترګې وم په تا به پټېدلې سترګې. تا پسې هغه ماښام څومره نڅېدلې سترګې، زه سترګې سترګې وم په تا به پټېدلې سترګې. او دې کې زما قصور نو څه خبلا دې واخلم، دې کې زما قصور نو څه خبلا دې واخلم. قربان قربان هلته به رنګ رنګ بدلېدلې سترګې. او عجیب نظام او عجیبه دستور د دې کلي و، عجیب نظام او عجیبه دستور د دې کلي و. دوی به وژلې ما د زړه کور کې ساتلې سترګې. او ناچاري ډېره پردی ښار او بیا زما غریبي، ناچاري ډېره پردی ښار او بیا زما غریبي. زما ژونده او تا پسې مې راوتلې سترګې. او ما به کری شپه ستا ویدو بڼو ته ویښه کړه بس، ما به کری شپه ستا ویدو بڼو ته ویښه کړه بس. زه به بېدمه شوم ستا به غوړېدلې سترګې، ما به کری شپه ستا ویدو بڼو ته ویښه کړه بس. زه به بېدمه شوم ستا به غوړېدلې سترګې. او خبره واوره ښه نو هلته په تا څه شوي وو، خبره واوره ښه نو هلته په تا څه شوي وو. په ټول محفل کې به د ما ته راوختلې سترګې، خبره واوره ښه نو هلته په تا څه شوي وو. په ټول محفل کې به د ما ته راوختلې سترګې. او ساجد به تا ته امیلونه جوړول غاړې ته، ساجد به تا ته امیلونه جوړول غاړې ته. تا به په تریو تندي هر وخت یې وشیندلې سترګې. ډېر ښه ډېر ښایسته ډېر زبردست کلام مو را سره شریک. ساجد احمدزی صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ مننه نادان صاحب، شاعري زه د ډېره وخته راهیسې کوم. ډېر وخت و، تقریبا غالبا 15 کاله خوا و شا به وتلي وي چې زه شاعري کوم. ډېر څه مې لیکلي خو زړه مې نه ده چې زه وایم چې کوشش وکړم لا ښه ولیکم لا ښه ولیکم، خو په همدې وجه باندې رانه هر څه پاتې دي. لږ لږ لیکم او غالبا داسې لیکونه خو مې ډېر کړي خو هغه د معیار د ما د زړه د معیار په برابر نه دي. صحیح ده. دا راته عمر مو څومره دی؟ عمر مو نادان صاحب عمر مې تقریبا 42 کاله عمر لرم.
ډېر خو تاسو داسې ښکاري لکه چې وړوکی ماشوم یعنې وړوکی هلک ډېر کم عمر مه ښکاري په داسې او تاسو وایئ چې 22 کاله ښه دا راته ووایئ چې د کتاب په اړه راسره ووایئ چې کتاب مو چاپ دی او که نه نادان صاحب یو کتاب مې چاپ کړی دی غږېدلې پاڼې په نوم یو کمپوز شوی دا خو کور کې راسره پروت ده لږ خواري کې کوم شاید یو څومره لنډ وخت کې د ملګرو نظر ته وسپارم او لږ نظرثاني پرې وکړو باید موږ دا کوشش وکړو چې یو معیاري کلام مطلب دا پښتو ته راوړو پښتو په دې باندې زرخیزه کېږي او داسې نه چې اوس موږ دا کوشش کوو چې موږ لیکو کو او کار څنګه وي هغه به موږ راوړو نه دا نه ده ضروري یو کلام ولیکه خو ښه کلام معیاري کلام ډېره ښه ده ته چا شاعري ډېره ګورې یعنې د چا شعر ډېر زیات خوښوئ زه نادان صاحب زیاته شاعري چې ما خوښه کړې ده او خوښو مې له دې نه وروسته غني خان او صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه ښکلی انتخاب مو دی صاحب شاه صابر صاحب زما په خپله هم خوښ دی د نثر لیکلو هڅه مو کړې ده کله نادان صاحب ښه پوښتنه مو وکړه نثر ما لیکلی یو ناول مې لیکلی ده او کوشش کوم چې مخکې نورم نثر زیات کړم ځکه موږ ټول نثر ته اړتیا لرو ډېره ښه ده الله دې وکړي چې دغه نثر نور هم مخ په وړاندې بوځي او نثر ولیکئ ساجد احمدزی صاحب نور هم درنه څه خوندورو شعرونو غوښتنه کومه چې راسره شریکې کړي په سترګو دا کتاب نه به درته ووایم یارانو قبلهما پرهرونه زولنې یارانو قبلهما پرهرونه زولنې لاسو کې مې ساتلي زنځیرونه زولنې یارانو قبلهما پرهرونه زولنې لاسو کې مې ساتلي زنځیرونه زولنې زما د محبت په دښته بیا د ګلو کر دی زما د محبت په دښته بیا د ګلو کر دی دا ځکه په وجود وړمه بهارونه زولنې او وطن ته به راوړمه یوه سوله وي او غږ وطن ته به راوړمه یوه سوله او یو غږ وطن لپاره څه دي غرونه غرونه زولنې وطن ته به راوړمه یوه سوله او یو غږ وطن لپاره څه دي غرونه غرونه زولنې ما بند په بند تړي او ما وباسي له دې ښاره ما بند په بند تړي او ما وباسي له دې ښاره په ما پسې راوړي بازارونه زولنې او دا ستا قسمت دی دا او زما قسمت دی دا ستا قسمت دی دا او زما قسمت دی دا زما به په نصیب کې وي دردونه زولنې او د بندې مرغۍ ژوند ته د ساجده څه خیال شته د بندې مرغۍ ژوند ته د ساجده څه خیال شته څه ګرانه د قفس کې وزرونه زولنې ډېر ښه ډېر زبردست ساجد احمدزی صاحب په اخره کې که راسره څه شعرونه شریکي یا څه خبرې زموږ دغه کتونکو سره کوئ زه به دا ټولو البته ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکم چې په هر صورت نور له دې نفرتونو نه لاس واخلي خپله ورورولي مخکې بوځي د نورې دنیا په نظر کې ځان رانولي موږ ډېر د امن خلک یو هسې د نورو خلکو موږ ته فکر ده چې موږ جنګېدلي یا جنګېږو باید موږ سوله خوښه کړو په هر صورت که هغه هر چېرته پښتون وي که هر چېرته مسلمان وي بهرحال خو پښتانه ډېر ټکېدلي دي زما ټولو پښتنو وروڼو ته دا پیغام ده چې سولې ته لیواله شي موږ سولې ته اړتیا لرو امن ته اړتیا لرو ډېر ځورېدلي یو ډېر کړېدلي یو باید نور د خوشحالۍ یو څو وخت تېر کړو او یو څو شپې د خوشحالۍ تېرې کړو موږ امن او سولې ته ډېر اړتیا لرو ډېره زیاته ډېر ښکلی پیغام څه دوه درې شعرونه ورته په اخره کې ووایي اجازت په اخلو تقدیر به بدلېده چې یو تصویر به بدلېده تقدیر به بدلېده چې یو تصویر به بدلېده خاریا به په لمبو کې وه ضمیر به بدلېده تقدیر به بدلېده چې یو تصویر به بدلېده خاریا به په لمبو کې وه ضمیر به بدلېده هغو ته له پښتو نه وتل هېڅ خبره نه وه هغو ته د پښتو نه وتل هېڅ خبره نه وه بس څو خو د غاړې یو زنځیر به بدلېده
بس څه خو د غاړې یو زنځیر به ودرېده. ډېر ښه، ډېر زبردست. تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې په دغه خپرونه کې م راسره ناستی وکړه. مننه. کور مو ودان. الله مو راته ژوندي لره سالي ندان صاحب. کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. قدرمندو کتونکو دا ورسره ډېر ښاغلی ډېر محترم ساجد احمدزی صاحب چې تاسو ترېنه خوندور شعرونه واورېدل. تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله